د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې لپاره د سهولتونو رامنځته کول، د لسګونو زرو محتاجینو تداوي کول او د زرګونو سوالګرو راټولول چې دا پروسه اوس هم جریان لري. تاسو ته بهتره معلومه ده موږ ته داسې یو غربت ځپلی نظام او اداره په میراث راپاته شوې ده چې چارواکو یې له خپل ځانه او کورنۍ پرته ملت او ولس ته هېڅ هم نه دي پرېښي. د تېرو شلو کلونو اشغال څخه په میراث راپاته ستونزې په یوه کال کې نشي حل کېدای، خو بیا هم د تېر یوه کال په جریان کې د افغانستان اسلامي امارات لاسته راوړنې د ستایلو وړ دي. افغانستان سره له ټولو ستونزو او دردونو بیا هم د امید او ابادۍ په لور چټک ګامونه اخلي. په پای کې زه د ټولو حکومتي مسؤلینو له هڅو قدرداني کوم او په کارونو کې د الله تعالی جل جلاله څخه ورته کامیابي او پرمختګ غواړم. ستاسو له توجه نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.